کله چې له فرانسې نه د انګلستان لور ته د تلونکي اورګاډي ټوله سوارلۍ پوره شوه، په هغه کې یوه فرانسوۍ ښځه وه چې د یوه انګریز تر څنګ ناسته وه. ناڅاپه د ښځې پر مخ د اندېښنو نښې ښکاره شوې. تر څنګ یې ناست انګریز ترې وپوښتل ولې اندېښمنه ښکارې؟ ویې ویل له ما سره $10,000 دي چې د قانون له مخې یې لیږدول منع دي. انګریز ورته وویل نیمه یې ما ته راکړه، که پولیسو زه او یا ته ونیولو نیمه خو به وژغورل شي. ما ته خپله پته ولیکه، کله چې زه لندن ته ورسېدم ستا امانت به کور ته دروړم. ښځې هم زړه نازړه خپل ادرس ورکړ، خو د پولیسو لخوا د پلټنې پر وخت فرانسوۍ ښځې چې د انګریز تر مخ ولاړه وه پرته له ستونزې تېره شوه. په همدې وخت کې انګریز چیغې کړې ښاغلی افسر، له دغې ښځې سره پوره $10,000 دي چې نیم یې ما ته راکړي او نیم نور له هغې سره دي. زه له خپل وطن لویې بریتانیې سره هیڅکله خیانت نشم کولی. ما له هغې سره د دې لپاره مرسته وکړه چې زه تاسو ته د وطن پالنې ثبوت وړاندې کړم. پولیسو چې کله فرانسوۍ ښځه بیا تلاشي کړه، په رښتیا هم له هغې سره پیسې وې. پولیسانو جریمه کړه. د پولیسو مشر د پیسو د قاچاق د زیانونو په اړه خبرې وکړې او له انګریز نه یې د وطن پالنې د رښتینې روحیې په لرلو مننه وکړه او اورګاډی لندن ته ورسېده. 2 ورځې وروسته فرانسوۍ ښځې هماغه انګریز د خپل د کور د دروازې مخې ته ولیده. له لیدو سره سم یې په قهر ورته وویل بې ننګه دلته څه کوې؟ نور څه کول غواړې؟ له دې سره انګریز یوه کڅوړه ورته ونیوه چې په هغه کې $15,000 وو. په سړه سینه یې ورته وویل دا هم ستا روپۍ له 15,000 جایزې سره. ښځه هکه پکه ودرېده. سړي وویل آغلې د حیرانتیا خبره نه ده، ما غوښتل د هغوی پام له خپل بکس څخه بلې خواته واړوم، ځکه چې له ما سره په بکس کې $3 میلیون وو. ځکه مجبور وم چې دغسې یو چل وکړم. ګران دوستانو، ډېر ځله اصلي غله نسبت نورو ته ډېرې د حق او عدالت نارې وهي. له بده مرغه زموږ په ملک کې دغه شان څېرې ډېرې شته چې ظاهراً د خلکو د عفت د ساتلو نارې وهي، خو په باطن کې د همدغو خلکو د ناموس او عزت د لوټلو دپاره هڅې او ناوړه کارونه کوي.